السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له نهمې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: زموږ ماما لکه چې بابا د شپې په خوب کې ډار کړی، او دی هم له ډاره د خپلې خور پوښتنې ته راغلی، او که یا یې وجدان راویښ شوی او هغې کبرجنې ماني سړیتوب له کومه یاد کړی دی. نوې برخه: للما د جامو له بدلولو وروسته سیده د اشپزخانې په لورې لاړه، خو ښه وه مور یې هر څه پاخه کړي وه. للمې هم د غرمۍ ډوډۍ ور تیاره کړه. د دسترخوان له جوړولو وروسته خپله له خونې نه په وتو کې شوه چې ماما یې پرې غږ وکړ: زما ګرانو خورزیګانو، نن به ټول په ګډه سره ډوډۍ خورو، هلئ تاسې هم راځئ. للمه او خویندې یې په نه زړه د ماما په ټینګار ډوډۍ خوړلو ته کېناستې. د ډوډۍ خوړلو په جریان کې د انګړ دروازه وډبېده. د للمې وړوکی ورور ژر پورته شو، خو ماما یې د لاسه ونیوه او د للمې په لور یې وکتل او هغې ته یې وویل: لورې، دروازه باید مشران خلاصه کړي، ته لاړه شه او دروازه خلاصه کړه. للمه د ژبې لاندې وبونګېده، له غوسې یې اننګي نور هم سره واوښته. دا 12 کاله مو په سترګو هم نه یې لیدلی، اوس راغلی او داسې ځان مشر کوي او امرونه چلوي. د للمې ماما ډېر یو شتمن سړی و، د حلالو او حرامو به یې راټولولې. هغه یو کبرجن او ډېر یو مغرور انسان و. د یوه مور او پلار اولاده، هماغه یوه تربیه، یوه روزنه، یوه کورنۍ، خو ډېره سره جلا او ډېر توپیر. د للمې د ماما د غریبو سره نه لګېده، خو د للمې مور هم د هغه خور وه. دواړو یو ډول تربیه او روزنه لیدلې وه، خو هغه له وروره ډېره توپیر لرونکې مېرمن وه. هغه یوه زړه سواندې، مهربانه، باتقوا او باایمانه ښځه وه. ورور یې پښتو دومره مغرور او خودخوا و چې خپله وینه او خپله غوښه یې هیره کړې وه. هغه پښتو کې دومره ړوند شوی و چې یو ځل هم د خپلې خور پوښتنه ونه کړه. له هغه وخته چې د للمې پلار په خپل کاروبار کې تاوانونه وکړل او خپل شته یې له لاسه ورکړل، دوی هم ترېنه لاس واخیست. خو د للمې مور دومره د غیرت نه ډکه وه چې هېڅکله یې هغه ته لاس ور اوږد نه کړ، او نه یې هم خپل مېړه، خپل ځان او کورنۍ د هغه پر وړاندې کمه او یا هم ټیټه راوسته. للمې د دروازې زنځیر یې لرې کړ. سترګې یې پر یوه ځوان ولګېدې چې ډېرې اوږدې څڼې یې درلودې. هلک نیغ دننه راننوت. للمه ډېره ووېرېده او ژر یې ترې واټن واخیست او خپل مخ ته یې پړونی ونیوه. ته څوک یې؟ موږ کره څه کوې؟ هلک ډېر بامانه او خندل. تا زه ونه پېژندم؟ زه عثمان یم، ستا د ماما زوی. تا زه هېر کړی یم. رښتیا ته هم ډېره لویه شوې یې او هم ډېره ښکلې شوې یې. د هلک خبرې په للمې ډېرې بدې ولګېدې او ترې روانه شوه. هلک د للمې پسې غږ وکړ: د عمه لورې ودرېږه، هر څه چې وي زه یې په خپله ور وړم. للمې وویل: اوف وروره، موږ یې لکه چې ډېر د لیدلو شوقیان یو. د شپې ناوخته و، ځای به د سپیو غپاری شو. مېلمانه لا هم په کوټه کې ناست او په خبرو اترو بوخت ول. د للمې مشر ورور سدیس پورته شو او خپل ماما زوی یې د خوب کولو لپاره حجرې ته بوتلو. سهار للمه وختي پاڅېده او د اوداسه اوبه یې ګرمې کړې. للمې د ګرمو اوبو ډکه کوزه د ماما لپاره کوټې ته ور روانه کړه.
همدا چې دروازې ته لاس ورتېر کړ نو د خپلې ماڼۍ لوړ غږ یې واورېده. هغې خپل میړه ته په ترخه ژبه ویل: بس دی نوره، زه دلته د په اوسېدو ځان نشم ذلیله کولی. په دې عجیب کور کې دا یوه شپه لکه د یوه کال په شان وه، لکه د یوه خراب خوب په څېر تېره شوه. ته به همدا نن دا موضوع خلاصوې. میړه یې ورته وویل: ته خو څه د اروپا نه نه یې راغلی، دا د پښتو او غیرت وطن دی. دلته چا په یوه ځل تګ سره خپله خور لور نه ده ورکړې. مېرمن یې لکه د وږي پیشو ورغبرګه کړه: وا سړیه، ته خو ډېره ساده وختې. غریب او دا خواره خلک د یوې موقع په لټه کې وي او ته د دودونو او دستورونو خبرې کوي. هر څه چې کوي وایي که خو همدا نن د خپل زوی او د للمې د واده کولو خبره ور خلاصه که. للمې په قهرجنو سترګو په شا وکتل. هلک بیا وویل: ستا څه نظر دی؟ ستا خوښه ده؟ ګوره، زه ډېرې زیاتې پیسې ګټم، هر څه لرم. تا بیا هم ستا کورنۍ چې له ما هر څه وغواړي، زه چمتو یم. چې در یې کړم. للمې په ډېره ترخه لهجه د هغه خبرې ور پرې کړې. ته څه په ګډوډو سر یې؟ زه او زما کورنۍ به ولې له تا څه غواړو؟ ستا دغه حرام شته دی، خدای پر تا پیرزو لري. د خپل ځان فکر مو هر چا ته مه کوئ. که موږ شته نه لرو خو همت لرو، زړونه لرو، عقل لرو. د حلالو او حرامو توپیر کولی شو. که موږ ستاسو په شان سپین سترګې او خودخوا وای نو مور به مې ستا د کبرجن پلار نه خپل حق اخیستی وی. خو ستا د پلار سترګې دومره وږې وې چې مور مې آن د خپل حقو نه هم ورتېره شوه. هلک په داسې انداز للمې ته کتل لکه هغه چې کومه د مینې ترانه وراوروي. للمه هم د هغه په نظر پویه شوه او نوره یې خبره اوږده نه کړه. په ګړندیو ګامونو ترې روانه شوه. د هلک له راتګ سره للمه خپلې کوټې ته ننوتله او ټوله ورځ ترې راونوتله. د هغوی تللو ته په تمه وه خو داسې ښکارېده چې هغوی د تللو نیت نه درلود او د شپې لپاره پاتې کېدل. همدغسې هم وشول. د للمې او د مور په شان یې پلار او ورونه هم د دوی په لیدو حیران شوي وو چې څنګه زموږ غریبانه جونګړې ته راغلي دي. للمه د خویندو سره په اشپزخانه کې د ډوډۍ په تیارولو بوخته وه. مشر ورور یې اشپزخانې ته په ډېرې تریو تندي ورغلو. للمې سلام ورکړ. هلک هېڅ هم ونه ویل او له قهر نه په اشپزخانې کې ګرد راوګرځېد. اخر یې خوله پرانیسته. ښه سمه ده چې هغه مې ماما دی او د انګړ منځ ته راغلی، خو هغه بې غیرته سڼور دی راته څنګه د کور منځ ته راوستی. دا زړه مې وایي چې له دې سڼو یې ونیسم او د باندې کوڅې ته یې وغورځوم. دا حجره د څه لپاره ده چې دا راته په کوټه کې نیغ ناست دی. للمې ډوډۍ تیاره کړه او په پتنوس کې یې کېښوده. ورور یې ژر پتنوس ته لاس ورتېر کړه او هغه یې راجګ کړ. خپلو خویندو ته یې ویل: یوه هم دننه کوټې کې ونه ګورم، تاسو هلته رانه شئ. للمه یې د خپل ماما له پاتې کېدو ډېره ځورېده. پښو او لاسونو یې کار پرېښود او ژر خپلې کوټې ته لاړه. د سترګو کاسې یې راډکې شوې او لپه لپه یې پر مخ د ګریوانه پر لور ولوېدې. هغه حیرانه وه چې اوس څه وکړي، څه به کېږي. دا نو اوس کار شو. له ډېرې ویرې فکر ته هر څه راګرځېدل چې شاید مور مې راضي شوې وي ځکه هغه یې ورور دی. که یې هغه راضي کړی وي ژر یې خپل ځان ته جاینماز هوار کړ او 2 رکعته نفل یې ادا کړل. بیا یې خپل لړزانده لاسونه عرب ته پورته کړل او په ډېرې بېوسۍ یې ترې مدد وغوښت.
له ډېر فکر کولو وروسته پورته شوه او بکس نه یې قلم او کاغذ راواخیست او دا موضوع یې پر کاغذ د اصغر لپاره یاده کړه. وحیده د ښوونځي د تللو لپاره للمې پسې راغله. هغې هم د ټولو نه پټ لیک ورکړه او نیمه نیمه یې پوهه کړه. اصغر چې کله لیک ولوست او له موضوع خبر شو، په زړه او بدن یې سم اور بل شو. خپل ځان ترې بیخي هیر شو او د لیونیو په شان یې په لوړ غږ خبرې پیل کړې. داسې هېڅ امکان نه لري، للمه زما وه، زما ده او د تل لپاره به زما وي. دې کار ته اجازه نه ورکوم، له هغې مې د سر او مال قربان دی، خو هغه بل چاته کله هم نه پرېږدم. للمه همداسې په کوټه کې ناسته وه، یوازې اوښکې وې چې د هغې سر یې د هغې د غم بدرګه کوله. ورځ هم نیمې ته رسېدلې وه، مور یې کوټې ته ور دننه شوه. للمې ژر په خپلو ګوتو اوښکې وچې کړې او خپل ځان یې د کتاب پر لوستو بوخت کړ. مور یې تر څنګ ور کېناسته او د هغې پر لاس یې لاس د ډډ په توګه کېښود. للمې له سترګو نه اوښکې بېواره سر شوې. مور یې وویل مه ژاړه لورې، زه هم یو وخت ستا په شان نجلۍ وم او دا حالت مې تجربه کړی. دا ورځ په هرې جنۍ ډېره سخته وي، خو همدا د دنیا دود او دستور دی او دا حقه لار ده. هرې جنۍ یوه ورځ نه یوه ورځ واده کیږي. زه غواړم ستا نظر واخلم، ته په دې خپلوۍ کې څه نظر لري؟ للمه ترې ډېره همداسې ځوړند سره چوپ ناسته وه، خو ناڅاپه یې فکر ته راغی چې هسې نه مور مې زما دا خاموشي زما د رضایت په معنا ونه ګڼي. په خپل ټول توان سره یې د خبرو کولو جرأت پیدا کړ او په خاموشه غږ سره یې وویل مورې، زه ستا لورې یم، ته ما ښه پېژنې. زه په نهر او په میدان کې اوسېدی شم، خو حرام نشم خوړلی او نه یې هم اغوستلی شم. مورې دا ژوند ډېر لنډ او محدود دی. زه به مې د ماما او یا هم د هغه د زوی او د هغوی د حرام مال نه څه خوښي او خوشبختي ترلاسه کړم. دا یوازې زما خبره نه ده او دا خو زما د آیندې او زما د اولادونو خبره هم ده. نن چې ستا اولادونه دومره هوښیاره او خوارېکښه دي، نو د دې یوازینی لامل حلاله روزي او ستاسې سمه روزنه. خو بیا هم هر څه چې تاسو او پلار جان ته ښه ښکاري هماغسې وکړئ. للمه پوهېده چې پلار به هېڅکله دې خپلوۍ ته غاړه کېنږدي، ځکه یې هغوی ته صلاحیت ورکړ. خو لا یې هم زړه درزېده او ویره پکې موجوده وه چې په دې وخت کې د دروازې غږ شو او پلار یې دننه کوټې ته راننوت. د مخکې نه یې د للمې او د مور خبرو ته غوږ نیولی و او هر څه یې اورېدلي وه. د پلار په شونډې مسکا پرته وه. للمې ژر خپل ټیکری پر سر باندې سم کړ. له حیا یې سترګې ټیټې کړې او د خپلې لمنې سره یې ځان بوخت کړ. پلار یې د هغې تر څنګ کېناست او په سر یې لاس ور تېر کړ او ویل په رښتیا چې هم زما لورې، ته د په ایمان او غیرت کې خپلې مور ته تللی یې. زه خو د خدای شکر کوم چې ماته یې د حلال رزق د پیدا کېدو او پرزو کېدل را په برخه کړل او ما ستاسو روزنه، تغذیه او پالنه پرې کړې. ستا ټولې خبرې سمې دي. د کومو اولادونو چې په حرامو تغذیه، روزنه او پالنه وشي، نو مور او پلار به یې کله هم ترېنه ښه ورځ ونه ویني. لورې، ستا په دې ډول احساس ویاړم. ما صرف غوښتل چې ستا نظر واخلم. بیا زه کله داسې خلکو ته ورکوم، بس ډاډه اوسه او بېغمه دې خپل درسونه وایه او خپل کارونه دې پر مخ بیایه. للمه د پلار په دې خبرو له حد نه زیاته خوښه شوه او له شرم نه ژر له خپلې کوټې راووتله. پلار یې خپلې مېرمنې ته ویل ښځې،
زه غواړم چې زما هر اولاد هغه که لور وي یا زوی په دیني اصولو برابر په محمدي نکاح واده وکړي، ځکه دا حق یوازې د هغوی دی. زه نه غواړم چې اولادونه مې په ناخوښه او یا هم په جبري نکاح واده کړم چې بیا به ټول عمر په کړاوونو او دردونو کې به ژوند کوي. هم به یې دا دنیا خرابوي او هم به یې هغه دنیا، ځکه جبري نکاح خو له سره کیږي نه او د دوو نفرو د ټول ژوند د بربادۍ سبب کیږي چې بیا نه ښه اولادونه او نه هم ښه ټولنه جوړېدای شي. د للمې سترګې د انګړ په منځ کې پر وحیدې ولګېدې. للمه ژر تر څنګ ورغله. د وحیدې پر تندي د خفګان ګونځې جوړې وې، رنګ یې تږ ژیړ تښتېدلی و. للمې په خوښۍ ورته د پلار نظر او کیسه بیان کړه، خو د هغې په حالت او څېره کې هېڅ بدلون رانغی او هماغسې وچې شونډې ولاړه وه. بیا یې للمې ته وویل پلار دې د باندې ووت. للمې هم د هو ویلو سره سر وخوځولو. د وحیدې لاسونه په رپېدو شول. للمې په خدای قسم قیامت جوړېږي. اصغر د باندې ستا د پلار په تمه ولاړ دی. هغه غواړي ستا پلار ته هر څه ووایي تر څو تا بل چاته ورنه کړي. د للمې په زړه سخت ساړه ننوتله او له پښو یې ځمکه وتښتېده. دواړه د انګړ دروازې ته په منډه لاړې. سترګې پر اصغر ولګېدې. همدا چې اصغر خبرو کولو ته خوله جوړه کړه نو وحیدې پرې ورمنډه کړه او هغه ته یې په سترګو کې اشاره وکړه، خو اصغر د للمې د لاسه ورکولو دومره ویرولی و چې هېڅ یې د وحیدې په اشاره غوږ ونه ګراوه. همدا چې د للمې نوم یې خولې ته راوست نو وحیدې پر مړوند کلک وسکونډ. ګرانو اورېدونکو، دا و له بېلتون وروسته د ناول 9مه برخه. تر بیا او راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.